ژوند رئیس خوشحاله نه یم حاجي صاحب د خپل زه غواړم چې خدای پاک ماته مرګ راکړي د دې الله د دې ورځ نامرګ خوښه ده بچیان مې وږي تېږي راځي چې شی نشته چې وخوري ټول مکتب ته ځي مکتب ته راځم د کباړ ډوډۍ هغه راسره پېژنه ډوډۍ راوړم کور زما باندې ژوند ډېر تریخ تېرېږي داسې تریخ تېرېږي چې بله ورځ مې ځان ته ملتان ومکړل چې ویې نور چاره مې ما ګدام مهال یو کورنۍ ته راغلي یاستو چې ډېر ځپېدلي ټپېدلي کورنۍ دی او ګڼ ګاونډ یې موږ سره اړیکه نیولې وه چې په کابل ښار بګرامۍ ولسوالۍ کې بود و باش لري نو موږ د دې لیدو ته د نږدې نه راغلو چې ورسره مرکه وکړو دغه ویډیو موږ سره او دغه د دې د مرکه تر اخره او تر پایه موږ سره وګورئ د دې د ژوند ستونزې او مشکلات خورکه یې دا د ژوند مشکلات یا قصه دې وکړه چې ژوند در باندې څنګه تېرېږي وروره موږ باندې ډېره سخته تېرېږي په 2 ورځې موږ ویده اوسېږو په 3 ورځې موږ راویده اوسېږو دغه ماشومان چې تاسو وینئ دا خواران ځي ټوله ورځ خس ټولوي کباب ټولوي موږ خپله غوړي څه شی نه لرو زه خپله مریضه ښځه یم یو خاشه زوی مې دغه کمبخت تر اوسه پورې وبچېږه په مساجد کې ترې خس ټولوي څوک نه لرو بېکار د خدای خپل ژوند رئیس خوشحاله نه یم حاجي صاحب د خپل زه غواړم چې خدای پاک ماته مرګ راکړي د دې الله د دې ورځ نامرګ خوښه ده بچیان مې وږي تېږي راځي چې شی نشته چې وخوري نور مې زړه خوړل شوی ده وروره د خپل ژوند نه بېسګاره یم زما باندې ژوند ډېر تریخ تېرېږي داسې تریخ تېرېږي چې بله ورځ مې ځان ته ملتان ومکړل چې ویې نور چاره مې نه دا د چیش ته وخوړه مرتین مثال چې لکه د چیشي دوا دی هغه د سر دوا وه چیش ته دې وخوړه خو بچیانو د ډوډۍ غوښتله موږ هېڅ ډوډۍ کور کې نه وه دا خواران یوه کیته کې ناستې وې دا نارې خو غټې وې خو دا 3 وړو طاقت د ولو درلودل نو د ډېرې ژړلې بدې ورځې کولې مورې ډوډۍ ما سره هېڅ هم نه ول نور بیا دا تا دا دوا چیش ته وخوړه ځان د مجبورۍ نه مې وخوړله څه مې کلي ول چې ځان دې بین نه ویسي چې زما د زه مړه شم چې سته خلاص شي دا د دنیا غمونه چې راکړي جانچال یا بچیه ته دغه اخترې چې راځي ستا تر مخه تېر شوي اختر دغه لوی اختر چې اوس راځي نو چې دا خلک ته په ښه جامه او ښه لباس ګورې ته لورې څه احساس کوې ستا احساس کوم چې ډېر نوي کالي او لورې ته ستا مزولې چې مکتب ته ځي او ته په دې کور کې یا مثال دې خبرې مکتب ته نه ځي دا خپله مزولې ګورې دا یې ته څه زړه کې دې څه ګرځي بچي ټول مکتب ته ځي مکتب ته راځم د کباب ټولوم هغه راسره پېژنه ډوډۍ راوړم کور غاړم خفا خفا پر لړلې زړه حال چاته ووایه دغه کور کې دا جونګړې کې ته چې ژوند کوې د دې چا د الله په رضا درکړی خپل دی دی که نه په کرایه پروت دی نه وروره دا د الله په رضا یو سړي کېنولو د خدای مسلمان و لکه تا غوندې ډېرې بدې ورځې په ما تېرې شلې چا په خیمو کې ځای رانه کړ هلته مې خیمه ورانه شله زه هلته په سړک کې همدقسې جوزا میا شوه پرته وم بیا دا سړی قمبخ راغی زړه یې په ما وسوځېدو چې دا سیاستو سره ته په دې سره مر کې خورې ناستې یوې مسلماني ده د اسلام دولت د حکومت د راځه په دې مینه کې واره بیا دا خیمه مې خپله ما د مشرې لور سره د کشرې لور سره جوړه کړله هغې ته تر مخه دې څه روانه دی لوی اختر لوی اختر راغی وروره بچیان مې کالي نه لري او زه حیرانه پاتې چې څه وکړو خواران چپلک نه لري جامې نه لري څه شی نه لري سهار مې ما مشره لور ما سره جګ ووایي مورې خلک اختر ته جامې کوي موږ هېڅ هم نه لرو ما د زوی الله ته صبر وکوئ زه مریضه یم زه به څه وکړم زه خپله سیاست تاسو هم سیاست یاستئ زه به تاسو چېرته وباسم ګرانو هیوادوالو که په افغانستان کې شتمنۍ لري که په خارج کې ژوند کوئ
نو دغه خوراکۍ حال موږ تاسو سره در شریکه کړ، تاسو موږ سره ملتیا وکړه، تاسو ته د الله اجرونه درکړي. دغه خوراکۍ پر دغه حالات باندې ژوند کوي، نو دغه د مرستې او د کومک اړتیا لري، ډېر قوي ضرورت یې دی چې دا مهال ګوري چې پیلوس په حالاتو کې د قرار لري، د دې د ژوند چې ګډوډ ژوند دی. نور که دنیا او آخرت هم ښایسته کوئ، دغه کورنۍ سره تاسو مرسته وکئ. نور الله دې تاسو ته اجر درکړي او رمضان بچم لوی.